د حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات ځنډېدلي. ټاکل شوه چې سبا د یکشنبې په ورځ په دوحه کې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ مذاکرات وشي، خو د مختلفو عواملو له وجې وځنډېدل. خو ځینې سرچینې بیا وایي چې دغه مذاکرات په بشپړ ډول ځنډېدلي نه دي، بلکې د تخنیکي تیاریو لپاره یې نیټه شاته غورځېدلې، خو لا هم دویمه نیټه نه ده مشخص شوې. افغان حکومت او طالبان یو پر بل د مذاکراتو د ځنډېدو پړه اچوي، خو تازه واشنګټن پوسټ ولسمشر غني ته په یوه لیکلي مقاله کې ویلي افغان حکومت د سولې لپاره ټول لوړ قیمت ادا کړی او اوس وار د طالبانو دی. طالبانو په یوې خپره کړې اعلامیه کې له حکومت سره مخامخ مذاکرات ځنډولي او یو وار بیا یې ویلي چې افغان حکومت په رسمیت نه پیژني، په داسې حال کې چې د 15,000 بندیانو تر خلاصېدو وړاندې ویل چې که بندیان یې خوشي شي حکومت سره مذاکراتو ته چمتو دي. د طالبانو وروستی دریځ د دې ډلې په سیاسي راتلونکي کې شکونه زیات کړي او خلک یې په دې ډلې بې باوره کړي.